بامیان د بودا مجسمه سلسال او شهمامه په ونه دنګې خو خفا له لرې لیدل یې د دغې خاورې انسان ته غرور بخي خو ورنږدې کېدل یې بیا هم دغه انسان د یوې لویې بې پروایۍ او ناپوهۍ لامل ګڼي. یک جهان جاز دارد بهمیان، یک جهان جاز دارد بهمیان، سینه پر راز دارد بهمیان. د کابل نه 140 میله شمال لویدیځ کې د بامیانو دره یوه خوندي دره ښکارېږي. د دې ځمکه ډبرینه او کلبه پکې نه ګرځي، خو قدرتي څمڅو او غارونو انسانانو ته د ژمیو له سختو واورو پناه ورکوله. تر شلمې پیړۍ همدلته تلونکي خبر نه ول چې پر دغه غر کې توږل شوې مجسمې د چا دي او څه وخت جوړې شوي دي. ځایي خلکو به دا سلسال او شهمامه بلله. بامیان د یو غره په څنګ کې واقع سیمې لپاره کارول کیږي چې له دوو اجزاو څخه جوړ دی، چې یو یې بام او بل یې یان دی. چې بام د رڼا معنا لري او یان یې د ځای معنا ورکوي. بامیان یعنی یو نوراني ځای. دا ښار د لرغوني ښارګوټي په درلودلو سره چیرې چې د بودا دوه پژۍ د نږدې 1400 کلونو څخه را په دې خوا ولاړې د زښته ډېر مشهور دی. تاریخ یې د کتابونو په ورقو کې څه داسې دی چې په 1815 کې برطانوي چارلس میسن د لوی مجسمې شاته یوه لاره وموندله چې راهبان به پرې تلل راتلل. بل کال جان ووډ د امو سیند د سرچینې معلومولو لپاره له بامیانو تیر شو. په خپل کتاب کې لیکي چې هلته د لوی مجسمو، څمڅو او د عجیبه نثر خلکو د تاریخ او تمدن په اړه هیڅوک هم خبر نه دي. مهابهارت یو منظوم داستان چې د هندوانو یو کتاب دی پکې وایي چې 5 پانډوانو په خپل مټ په تیږه کې دغه مجسمې وتوږلې. په 1906 کې د 9مې پیړۍ چینایي راهب خوانزانګ د سفرنامې په ژباړه آخر هم دا څرګنده شوه چې د بامیانو مجسمې د ګوتما بودا او د هغه منونکو بودایانو 1400 کاله پخوا جوړې کړي دي. مګر آخر دا بودا څوک و او دغه مجسمې ولې پر دې ځای کې جوړې شوي دي. د راز ټي وي ویډیو کې درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. بودا چې اصلي نوم یې سیدارتا ګوتما او چې په ګوتم بودا هم مشهور دی، په یو شاهي کورنۍ کې له میلاد څخه 6 پیړۍ مخکې زیږېدلی و. مګر بودا د شاهي ژوند پر ځای عاجزي غوره کړه او همدا لامل شو چې د هغه ویناوې، کړنې او لیکنې د خلکو د پام وړ وګرځېده او په کرا کرا یې ورسره مینه پیل شوه او همدا مینه او درنښت یې د بودیزم د رامنځته کېدو سبب شو. بودایي راهبان د ګوتم بودا له مړینې 200 کاله وروسته په بامیانو کې قدم کېښوست او د بودا د لویو مجسمو جوړولو لپاره یې غرونه وتوږل او تر 1500 کاله یې په څمڅو کې انځورونه جوړول چې دا د کوشان د واکمنۍ وخت و. کوشان سلطنت ختم شو، ورپسې د اوږدې مودې جنګونو لوی عبادت ځایونه ویجاړ کړل، خو بامیان بیا هم خوندي پاتې و. د بودا تاریخي مجسمې چې په سلسال او شهمامه مشهورې دي، چې هر یو په ترتیب سره 55 او 38 متره لوړوالی لري. د 1500 میلادي څخه تر 1554 میلادي کال په بامیانو ولایت کې د تیږو په منځ کې د یوناني او بودایي هنر په معمارۍ تراشل شوي دي، خو د تاریخ په اوږدو کې ورته زښته ډېر زیانونه اوښتي دي. کله چې د کوشاني سلسلې ستر امپراتور کنشکا طاهر د بودایي مذهب لاره خپله کړه او په اوله میلادي پیړۍ کې په افغانستان کې ګریک بودیک تمدن راشین کړ، نو ګریکو بودیک تمدن د افغانستان پر لرغونې ټولنه هر اړخیز تاثیرات وښندل. د نوموړي مدنیت اثرات په افغانستان کې محدوده پاتې نه شول، بلکې د جاپان، کوریا او چین څخه بیا تر اوسني ایران او سیستان پورې، د سریلانکا او هند څخه بیا تر سیر دریا او تاجکستان پورې ټولې سیمې تر خپلې اغېزې لاندې راوستې وې. د نړۍ له بېلابېلو سیمو څخه به د مذهبي مراسمو د پرځای کولو پر نیت زیات شمېر راهبان، زایرین او سیلانیان په افغانستان کې د ودان شوو بودایي زیارتونو او عبادت ځایونو په ځانګړي ډول د بامیان لرغوني او د بودایي پیر متبرک ځای ته د لیدو کتو په نیت ورتلل. بودایانو به زموږ د حج پر څیر تر دغه مجسمې راتلل او له یوې ساحې څخه به یې د رکوع په شکل تر دغه مجسمې ځان را رسولو او د بودا عبادت به یې کولو. د دې مجسمې لپاره د نړۍ له هر کونج څخه بودایان راتلل او خپل عبادت به یې کولو او د بودا د تبرکاتو څخه به یې ځان برخمن کولو. بودا مجسمه د کتابونو په ورقو کې په 5مه پیړۍ کې فاهیان او له هغه 2 پیړۍ وروسته خوانزانګ د بامیانو شاهي ماڼۍ، کتابتون، یو عبادت ځای او پکې د بودا غځېدلې مجسمه چې نروانه نومیږي چې 300 متره اوږده مجسمه ده ولیدله. په 21مه پیړۍ کې د نرواني بودا لټون وشو، خو هغه په خوا ماته ورکه وه او په ځای یې یوه بله وړه غځېدلې مجسمه پیدا شوه. د 14مې پیړۍ د اکبر بادشاه وزیر ابوالفضل په آیین اکبري کې د بامیانو څمڅو او لویو مجسمو نه علاوه د یو مومیایي مړي په اړه وایي. په یوې څمڅې کې تابوت او پکې یو سړی د مرګ پر خوب ویده دی. د سیمې ډېر سپینګیري هم د دې تابوت له قدامت خبر نه دي، خو دا د پخوانۍ زمانې یو یادګار ګڼي. د مړي مومیایي کول د بودایانو دود نه دی، دوی مړي سیزي. نو هغه تابوت د چین یا مصر سره څه تړاو لرلو؟ ولې په تیرو 2 پیړیو کې هیڅ چا د دغه تابوت ذکر نه دی کړی او دا تابوت له دغه ځایه څه شو؟
د دې په اړه هیڅوک هم نه پوهیږي چې آخر ولې او د چا لخوا وړل شوی او څه شوی دغه تابوت. د بودا مجسمې ړنګېدل. د تاریخي مدرکونو پر اساس لومړی ځل د حجاج بن یوسف په زمانه کې د یادو مجسمو طلایي پوښ له منځه وړل شوی. وروسته په 1222 کال کې د چنګیز خان، په 1489 کال کې د اورنګزیب او په 1392 کال کې عبدالرحمن خان د یادو مجسمو د ویجاړولو اقدام وکړ. خو د 1499 کال د کب میاشتې په 19 طالبانو د چاودیدونکو موادو په وسیله دواړه مجسمې له منځه یوړې او زموږ یو تاریخي عبادات زموږ له ټولنې مخه وکړه. په 2008 کال کې د 3D رسامۍ په واسطه یې د بودا مجسمه بیا په تصویري بڼه د خلکو لپاره جوړه کړه ترڅو د خلکو له پامه ونه وځي او دغه تاریخي ځای د خلکو په ذهنونو کې تر دایمه واوسي. په دې هیله چې دغه تاریخي عبادات او زموږ د تاریخ یوه برخه بیا په پخلو پخو ودرېږي او زموږ د فرهنګ، کلتور او افغاني ټولنې نوم بیا راژوندی کړل شي او له دغه تاریخي عباداتو په واسطه موږ د نړۍ پام ځان ته راواړو او د نړۍ د تاریخ په ورقو کې همداسې ژوندي پاتې شو په یو ښه او نیک نوم. په دې هیله چې د بودا مجسمې په خپلو سترګو د بامیانو په لوړ غر کې په عزت او وقار ولاړه وګورو. هیله ده چې د افغانستان د تاریخ دغه ویډیو ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وسي. ویډیو د سره د نور ملګرو سره شریک کړئ ترڅو هغوی هم له دغه تاریخ څخه خبر شي. تر بیا مو په خدای سپارم. د الله په امان.